السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګران کتونکو، اکثر لا علماء کرامو ته طلبه کرامو ته د پوسټر جوړولو طریقه نه ورځي. دوی په دغه پوسټر جوړولو باندې ډېر روپۍ خرج کوي. نو زه غواړم چې کومو خلکو ته د دغه پوسټر جوړولو طریقه نه ورځي، که هغه د یو محفل وي، که هغه د ختم قرآن محفل وي، که هغه د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک محفل وي، که هغه د ختم نبوت محفل وي، که هغه د مدرسې یو اشتهار وي، نو دغه ټولو چې کوم ډیزاین وي دغه طریقه چې چاله نه ورځي، انشاءالله زه به هغه طریقه په دغه ویډیو کې تاسو ته وښایم. کومو کسانو ته چې د هغه پوسټر جوړولو طریقه ورځي، نو هغه کس په دغه وخت کې ویډیو پرېښودی شي، او کومو کسانو ته چې د دغه ډیزاین جوړولو طریقه نه ورځي، نو هغه دې دغه ویډیو تر اخره پورې وګوري، انشاءالله چې په اخر کې به د پوسټر جوړولو طریقه زده کړې وي. ټول اول به تاسو پلی سټور ته لاړ شئ، او په پلی سټور کې به اردو ډیزاینر دغه ورکې چې ما سره په سکرین باندې کوم موجود دی، او دغه اردو ډیزاینر اپ په تاسو را ډاونلوډ کړئ. چې کله دغه اپ تاسو را ډاونلوډ کړئ، هغې نه وروسته به دغه کومه ډیټا د موبایل د هغه به آف کړئ، ځکه چې په دغه اردو ډیزاین کې تاسو ته بیا پرابلم راځي، تاسو مخې ته ایرزونه راځي. کله چې تاسو دغه اردو ډیزاین اپ کولاو کې، نو تاسو مخې ته به دغه شان دی شکله راشي، چې په دې کې به تاسو ته لیکلي نیو ډیزاین، مای ټیمپلیټس، مای فولډر. نو تاسو په نیو ډیزاین باندې کلیک وکړئ. کله چې نیو ډیزاین باندې کلیک وکړئ، تاسو مخې ته به ټیمپلیټس راشي. تاسو چې هر یو خوښ وي په هغې باندې کلیک کولی شئ، خو زه به تاسو ته په A4 پیج کې یو ډیزاین جوړ کړم. کله چې تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو مخې ته به دغه شان د فیس راشي، چې اول نمبر د موږ سره ګیلري، دویم نمبر د موږ سره مای فولډر، دریم نمبر د موږ سره ایډ ټیکسټ، او څلورم نمبر موږ سره دی سپیشل ټیکسټ، پنځم نمبر موږ سره دی شیپس، او شپږم نمبر د موږ سره سټیکر، او اووم نمبر د پیج بارډرز، او اتم نمبر دی موږ سره ډرا، او نهم نمبر دی موږ سره ټیبل. ټول اول تاسو په شیپس باندې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړئ، موږ سره ډېر شیپسونه راغلل، خو په دې کې چې کوم اولنی شیپس دی په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به دغه شیپ داسې کولاو شي. اوس دغه شیپس غټول دي، دغه شان دی به دغه شیپ راکاږئ، او بیا بیخي طرف ته راکاږئ، لږ بارډر به پرېږدوئ چې ډیزاین کې مزه راشي، او دغه شیپ په لاندې ویښ ته راورسوئ، او درې واړه طرفه بارډر چې دی هغه به تاسو لږې لږې پرېږدئ، برابر به شي. بیا به دغه شیپ دغه ځای نه اوچت کړئ. چې کله مو اوچت کړو، موږ سره دغه شیپ سره د بارډرو برابر شو. تاسو ته به لاندې آپشن دي کلرز، او بل آپشن دی ګریډینټ. ګریډینټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، نو موږ سره دغه ډیزاین نه ډېر قسمه ډیزاین راځي. کم ډیزاین چې تاسو خوښ وي هغه ډیزاین باندې تاسو کلیک کولی شئ، په هغې کې تاسو پوسټر جوړولی شئ. خو زه فی الحال دغه کلیک کوم چې دا زما خوښ دی. کله چې ما دا کلر کلیک کړو، سلیکټ کړو، نو بره موږ سره آپشن دي لیرز. په دغه لیرز باندې تاسو چې کلیک وکړئ، نو دغه تصویر چې کوم دی، کوم شیپ دی، دا به تاسو ته لکي، ځکه چې دغه کم شیپ ته دا بیا خوځېږي راخوځېږي نه. دې نه وروستو لاندې تاسو ګورئ ایډ نیو. دغه ایډ نیو باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا به تاسو ته دغه شان دی آپشن راشي. په شیپ باندې به کلیک وکړئ، او لاړ به شئ ایلیمنټس لا. ایلیمنټس له چې کله لاړئ، تاسو به دې باندې کلیک وکړئ. دا به دلته بره راوخیژوئ، او د دې بارډر به چې دی یو بل سره برابر کړي. څومره سایز چې تاسو خوښ وي هغه سایز تاسو جوړولی شئ. دې لپاره تاسو کلرونه هم کلیک کولی شئ، چې کوم کلر تاسو خوښ وي هر یو کلر تاسو په دې باندې لګولی شئ. فی الحال ما دغه کلر سلیکټ کړو. هغې نه وروستو دلته چې دی په دې شیپ باندې کلیک وکړئ، او دلته تاسو رایټ طرف ته وګورئ ډوپلیکیټ. ډوپلیکیټ باندې چې کله کلیک وکړئ، نو تاسو به د دغه
بارډر چې کوم وي د دغه یو ډوپلیکیټ راشي او دغه ډوپلیکیټ به تاسو دلته پلس باندې د دې په پلس باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه به چې دی الټه کړئ چې کله الټه کړئ دا اوبر وخېجوئ او دې سره به میچ کړئ برابر به کړئ دلته موږ سره دا برابر شو دا برابر شو دین وروسته دا تاسو په لیرز کې تاله کې هر یو شی چې تاسو دلته لګوئ نو هغه تاله کوئ چې هغه بیا په دغه ځای کې خوځېږي را خوځېږي نه دین وروسته به تاسو بیا دوباره په ایډ نیو باندې کلیک وکړئ په شیپ باندې به کلیک وکړئ او تاسو به دلته چې کوم شیپسونه دي دغه بیجز په دغه باندې کلیک وکړئ په دې کې یو شیپ دی چې هغه شیپ اوس موږ راخلو چې هغه موږ سره دغه دی دغه باندې تاسو پلس باندې کلیک وکړئ او دا به چې دی فلپ کې چې الټه شي دا به دلته معمولي شاندې وړوکی کې او دغه لیفت طرف ته چې کوم دی په دغه ځای کې تاسو دا ولګوئ په دې باندې چې کلیک وکړو دلته ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړه او دا په دغه رایټ طرف کې یو ولګوه موږ سره دا ولګېدل تاسو به لیرز ته بیرته لاړ شئ او دغه دواړه به تاله کې چې دغه ځای کې خوځېږي نه هغه نه وروسته دوباره په ایډ نیوز باندې کلیک وکړئ شیپ باندې به کلیک وکړئ او په بیجز باندې به کلیک وکړئ بیجز ته چې کله راغلی تاسو سره ډېر بیجزونه دي خو په دې کې چې کوم بهترین بیج دی چې زه هغه لګوم هغه دغه بیج دی ما دغه بیج راواغستلو دا مې لږ غټ کړو او په دغه ځای کې مې دغه شاندې ولګولو دا دلته پرفیکټ شو د دې کلر هم ما داسې خوښ دی لیر ته به لاړ شئ او په لیر کې به تاسو دا تاله کړئ همدغه رنګې دلته اوس بیا په ایډ نیو باندې کلیک وکړئ شیپ باندې به کلیک وکړئ او بیجز له به راشئ په بیجز کې به تاسو په دې شیپ باندې کلیک وکړئ دا به چې تاسو فلپ کې او لږ به وړوکی کې او دلته به راکوز کې دلته به ولګوئ دې ته مونږ کلر هم چینج کولی شو فلحال به دې ته مونږ ګریډینټ یو کلر ولګو چې کوم ډېر خوښ شي دې ته زه دغه کلر لګوم ښه دا ولګولو هغې نه وروستو په دغه شیپ باندې کلیک وکړئ او ډوپلیکیټ یې کړئ او دغه طرف ته یې راتاو کړئ رایټ طرف کې یو ولګوئ لیر ته به لاړ شئ او دغه دواړه به تاله کړئ هغې نه وروسته بیا په ایډ نیو باندې کلیک وکړئ او شیپ ته به راشئ بیجز ته به راشئ او په بیجز کې به دلته یو دغه د نالین والا چې کوم شکل دی دغه به راواخلئ مونږ دغه راواغستو دا به لږ وړوکی کې او دلته به یې راکوز کې دلته به یې ولګوئ د دې نه به د دې کلر به مونږ چینج کړو دې کې به مونږ وایټ ولګو وایټ ښه ښکاري دلته او دې نه به تاسو ډوپلیکیټ وباسئ که درې وباسئ او که څلور وباسئ ستاسو مرضي ده ما څلور ویستې لیرز ته به لاړ شئ او دغه ټول به یو بل سره سلیکټ کړئ دې نه به یو ګروپ جوړ کړئ او دا به چې دی په مینز باندې ولګوئ دغه شان دی موږ سره دلته دا ولګېدو لیرز ته به لاړ شئ او دا به تاله کړئ چې دغه ځای نه خوځېږي بیا په ایډ نیو باندې کلیک وکړئ شیپ ته به راشئ
دلته دغه شیپ باندې به کلیک وکړې، دغه شیپ په دغه شان دی راوړو کې نری کې او اوږد به کې چې دغه بارډر یو بل سره برابر شي. لاندې به راکوز کې دا بارډر لږې غټې شوې چې دا لږې وړې کړو. دا به دغلته ولګوئ او دې له به کلر چینج کړئ، کوم کلر چې تاسو خوښ شي. ما دلته وایټ خوښ دی. دې باندې کلیک وکړئ، لیر ته به لاړ شئ او دا به هم تاله کړئ. واپس بیا تاسو ایډ نیو ته لاړ شئ، شیپ ته به لاړ شئ. په شیپ کې به تاسو دغه سټار راواخلئ او دغه سټار به وړوکی کړئ او دلته به ولګوئ او دغه سټار له تاسو رنګ چینج کولی شي، بلیک ورته کېښودی شي. نو دغه وه ملګرو زموږ ویډیو چې په دغه ویډیو کې ما تاسو ته د پوسټر جوړولو مکمل د ډیزاین طریقه وښودله. انشاءالله په روانه بله ویډیو کې به زه تاسو ته په دغه پوسټر کې د لیکلو او د لیکلو ډیزاین طریقه وښایم. امید لرم چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي وي. زما دغه یوټیوب چینل یا زما دغه پیج تاسو فالو کړئ او سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او دغه ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې ټولو ته فایده ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.